د خبرونو سرټکی د اکتوبر 9 پر افغانستان د امریکای يرغل د کندوز اوسیدونکو دا ورځ د افغانانو د بدمرغۍ ورځ بولي. بعضی پیامدهای شومی را با خود داشتن، ملت ما را پریشان کردن، بین خود جنگ انداختن. به حال خود بمانند توانمندی کامل داره. افغانستان در ظرف 4-5 سال ببینید که چیزی ندیده باشه اما افغانستان جور میشه. په شمال ختیځ زون کې د ټولنیز تقویت مرستندوی دفتر له مسؤلینو سره د اقتصاد د رئیس لیدنه په دې لیدنه کې له بېوزلو کورنیو سره د لا زیاتو مرستو غوښتنه شوې او په کندوز کې ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د غېږو په زړه پورې سیالۍ. متاسفانه می‌بینیم که فاقد 10,000 5,000 4,000 و امروز افتخارات همه افغانستان است. ولسوالی از نزدیک ولایت‌ها آمدن، جوانا د کندوز ملي راډیو تلویزیون لیدونکو سلامونه مې ومنئ. نن شنبه د 1444 کال د ربیع الاول د میاشتې 11مه د 1401 لمریز کال د تلې یا میزان 14مه چې د 2022 زیږدیز کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابره ده. پام وکړئ بشپړ خبرونو ته زه اسماعیل کلیوال یم. په افغانستان د بهرنیو اشغالګرو په 9 د اکتوبر پوځي برید وکړ خو له همدې ورځې را په دې خوا جګړو زور واخیست او هیواد له بیلابیلو کړاوونو سره مخ شو. د کندوز ولایت اوسیدونکي د تیرو 12 لسیزو ترخې خاطرې یادوي او په هیواد کې د بدمرغیو اصلي لامل امریکا او د هغوی متحدین په ګوته کوي او وایي چې افغانان ووژل شول او هیواد یې په کنډوالو بدل شوی دی. د غربي یرغلګرو په 20 کلنه موده کې هر څه برعکس وختل. جنګونو او ناامنیو شدت پیدا کړ، بیکاري زیاته شوه، بمباریو او چاپو په زور سره دوام درلود. د ودې او پراختیا لپاره په میلیارډونو ډالر راغلل خو د مغرضو کړیو جیب ته ولوېدلې. د کندوز اوسیدونکي وایي اوس چې په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم شوی په ټول هیواد کې د امن ټغر خور او ورځ تر بلې هیواد د ودې او پرمختګ په لور درومي. بعضی پیامدهای شومی را با خود داشتن، ملت ما را پریشان کردن، بین خود جنگ انداختن، وضعیت‌ها را ناگوار ساختن، به نام دموکراسی و فلان پیام‌های شومی را با ما داشتن. این مفکوره انسانی نیست که مثلا از یک کشور به یک کشور دیگه تجاوز شود. این اصلا کار خوبی نیست که اشغال بسازه یک کشور دیگه را. د کندوز د اوسیدونکو په خبره د اسلامي امارت له واکمنېدو سره هممهاله په دې ولایت کې بشپړ امنیت تأمین شوی او خلک یې وروسته د 20 کلونو پرته له هر راز ویرې ژوند کوي. به حال خود بمانند توانمندی کامل داره. افغانستان در ظرف 4-5 سال ببینید که چیزی ندیده باشه اما افغانستان جور میشه. مردم افغانستان بسیار استعداد بالا داره. افغانانو ته ډیر یو ټیټ دغه فکر کوو خو لیکن افغانان داسې خلک وو چې غاښ ماتونکی ځواب یې ورکړ او له خپل ملکه وشړل. په افغانستان د متحده ایالاتو له لورې د اکتوبر په 9 نیټه یرغل وشو او دلته یې 21 کاله حکومتولي وکړه خو د مجاهدینو له سختو مبارزو وروسته تیر کال د اګست په میاشت کې افغانستان پرېښوست او اشغال ختم شو. په دغه موده کې د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا لپاره هیڅ هم ونه شو چې اوس مهال درد افغانان احساسوي. کندوز کې د سوداګرۍ د ودې او سوداګرو د ستونزو د حل په موخه د دې ولایت د بهرنیو چارو رئیس شیرخان بندر ته تللی او هلته یې له یو شمېر سوداګرو او پانګوالو سره لیدلي دي. مسؤلین وایي په دې لیدنه کې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې اوریدل شوي او ورته د حلولو ډاډ ورکړل شوی دی. په شیرخان بندر کې د کندوز ولایت د سوداګرۍ خونې له مسؤلینو او ملي سوداګرو سره له بهرنیو چارو ریاست استازو غونډه کړې. مسؤلین وایي د بهرنیو چارو رئیس حافظ عبدالله یاسر په شیرخان سوداګریز ښارګوټي کې له ملي سوداګرو او د سوداګرۍ خونې له مسؤلینو سره د ګمرک د نوی ټاکل شوی رئیس په حضور کې ناسته وکړه. په دې ناستې کې د سوداګرو ستونزې اورېدلې او ورته د حلولو ډاډ یې ورکړی دی. په همدې مهال نوموړي د سوداګرو د فعالیتونو پر وړاندې د ننګونو د هواري په موخه د شیرخان بندر کمشنر محمد اسحاق او یو شمېر نورو دولتي چارواکو سره هم کتلي دي. د کندوز د بهرنیو چارو رئیس حافظ عبدالله یاسر وایي هڅه کوو چې خپلو سوداګرو ته لا زیاتې اسانتیاوې او امکانات برابر کړو او په دې اړه یې د ګاونډي هیواد
تاجکستان له چارواکو سره هم لیدلی دي او هغوی هم ورته د ژمنې ډاډ ورکړی دی. د په خبره د سوداګرو لپاره به د ویزا ستونزه هم ژر تر ژوره حل شي. د دې غونډې په پای کې د سوداګرۍ خونې د مسؤلینو لخوا د بهرنیو چارو رئیس ته د هڅونې او ستاینې په موخه ستاینلیک هم ورکړی دی. د کندوز ولایت د اقتصاد رئیس په شمال ختیځ زون کې د ټولنیزو تقویت له رئیس او دغه دفتر د ولایتي مسؤل سره په خپل کاري دفتر کې لیدلی او اړمنو کورنیو سره د بشري مرستو په ویشلو یې ورسره خبرې کړي دي. دغه مرستندویه بنسټ په پام کې لري چې د کندوز له بېوزلو کورنیو سره د لاسنیوي په موخه بشري مرستې وکړي. د کندوز د اقتصاد رئیس دین غلام اسامه په شمال ختیځ زون کې د ټولنیزې پراختیایي موسسې له مسؤل عزت الله عزتلیار او دغه دفتر ولایتي مسؤل عبدالبصیر وحش سره لیدلي. په دغه ناسته کې په کندوز ولایت کې پر مستحقو او اړمنو کورنیو د بشري مرستو د ویش د همغږۍ په اړه بحث او له یو بل سره خپل نظریات شریک کړي دي. په همدې مهال په شمال ختیځ زون کې د ټولنیز تقویت د دفتر رئیس د خپلو پروژو د غځولو او د وړو کسانو د ټاکلو نوي کړنلارې په اړه د اقتصاد رئیس ته معلومات ورکړل او ژمنه یې وکړه چې په پوره امانتدارۍ سره خپلې بشري مرستې تر مستحقو کورنیو رسوي. د دې لیدنې په پای کې د اقتصاد رئیس د یاد دفتر ولایتي مسؤل ته د نوي دندې مبارکي وویله او زیاته کړه چې د دغه ولایت ولسونه لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري او د دې پروګرام د لا ښه والي لپاره باید اړمن او مستحق کسان وټاکل شي. د کندوز د معتادینو د روغتون مسؤلین وایي په دې ولایت کې سږ کال د 200 روږدو کسانو درملنه کړې. دوی زیاتوي د روږدو کسانو بشپړه روغتیا ترلاسه کړې او اوس مهال خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا ریاست په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې د استیا بستریز روغتون مسؤل ډاکټر تازه خان احمدزی وایي چې په دې ولایت کې په نشهیي توکو د روږدو 200 ځوانانو درملنه کړې او له درملنې وروسته یې خپلو کورونو ته ستانه شوي. نوموړی زیاتوي په نشهیي توکو روږدي کسان چې دغه روغتون ته راځي د 45 ورځو لپاره په وړیا توګه تر درملنې لاندې نیول کیږي او په خبره یې له رغېدو وروسته په رسمي ډول د کار او ټولنیزو چارو ریاست ته د کار پیدا کولو په موخه ورپېژندل کیږي. د احمدزي په وینا اوس مهال په دغه روغتون کې د کندوز په ګډون تخار، بغلان او بدخشان څخه راټول شوي 80 تنه په نشهیي توکو روږدي کسان 40 ساعته تر درملنې لاندې او د ډاکټرانو لخوا پر وخت تر څارنې لاندې نیول کیږي. کې د کندوز د معتادینو شفاخانې کې 200 مواد مخدر روږدي کسان دلته تداوي شوي دي او پس له تداوي د خپل کورو ته ستانه شوي. نو کندوز کې مرکز او د امام صاحب خلایزار کسان دې ته مراجعه کوي او شمال شرق زون مواد مخدر باندې روږدي کسان هم د شفاخانه کې ته مراجعه کوي چې موږ شفاخانې ته یوه دوره کې 15 ورځې موږ تداوي لاندې نو پس د هغه نه بیا موږ نور مریضان چې مراجعه کوي هغوی نشو او دا رخصتوو. د دغه روغتون مسؤل په کندوز ولایت کې په نشهیي توکو د روږدو کسانو لپاره د اتیا بستریز روغتون کافي نه بولي او له اړوندو چارواکو غواړي چې یاد روغتون 200 بستریز ته لوړ کړي. په کندوز ولایت کې څه باندې 10,000 کسان په نشهیي توکو روږدي دي. ډیری یې د کندوز د مرکز قلعهزار او امام صاحب ولسوالیو کې ژوند کوي. او وروستی خبر هم له ورزش څخه په کندوز کې د پهلوانانو ترمنځ د غېږ نیولو په اړه پورې سیالۍ ترسره شوه. مسؤلین وایي دا سیالۍ د دې ولایت د یو تن سوداګر په مالی لګښت ورزش ته د ځوانانو د هڅونې او د پهلوان منصور سروري د بریا د لمانځلو په موخه جوړه شوې وه. پهلوان منصور څو ورځې وړاندې په ترکیې هیواد کې د غېږو په نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و او دویم مقام یې خپل کړی و. په کندوز کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د غېږو دغه په زړه پورې سیالۍ ترسره شوه. مسؤلین وایي دا سیالۍ د کورش فدراسیون د بدني روزنې او سپورټ ریاست په همکارۍ د کندوز ولایت د یو تن سوداګر په مالي لګښت ترسره شوې. دوی د دې سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او د غېږو په نړیوالو سیالیو کې د پهلوان منصور د دویم مقام لمانځنه په ګوته کوي. در حدود 100 کشور در 40 رشته ورزشی به تعداد 3000 ورزشکار در مسابقات اشتراک کرده بود که توانستم به شکست دادن 3 حریف خود که از کشور قرغیزستان، ترکمنستان و هندوستان و بالاخره به فاینال را پیدا بکنم و به فاینال متاسفانه به کشور ایران مسابقات را واگذار نمودم و به مقام دوم رسیدم.
په همدې مهال د کندوز اوسیدونکي دې ولایت ته د ورزشکارانو لاسته راوړنې ستایي او د ورزشکارانو د ودې لپاره داسې سیالۍ اړینې بولي. مدرسانه می‌بینید که پاکت 10,000 50,000 4,000 و امروز افتخاراتی همه افغانستان است و مردم قندوز در دنیا نشان دادن که مردم قندوز ما 20 سال با اینا رابطه داریم که فتوحات هم از ولایت قندوز آغاز شده که همه مردم افغانستان میفهمند. این مجاهدینی که اطراف هستند این همه مردم افغانستان میفهمند و در پهلوانی هم ما در جریان هستیم که مردم قندوز یک گپ اول میزنن. کار کردیم ولسوالی از نزدیک ولایت ها آمدن، جوانا صدها هزارها نفر آمدن که اینجا میبینن لذت خاصی را میبره و ما از تمام مردم قندوز که ها آمدن جوانا و ورزشکارا و کرشکارای خود در این روز تشویق کردن. ما پیشان تشکری میکنم. د کندوز ورزشکاران په داسې حال کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي چې د شمال ختیځ زون په کچه د افغانستان د غېږ نیولو ملي فدراسیون ته د غړیتوب په موخه د پهلوانانو ترمنځ د غېږ نیولو سیالۍ روانې دي. په پام کې ده د دغه سیالیو وروستۍ لوبه به په جوزجان ولایت کې ترسره شي. دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا مو په څښتن تالا سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. اللهم الشه.